د طالبانو دفاع وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد وایي په ایران کې ملا احمد مسعود جنرال سمیع سادات او نورو چارواکو سره وکتل. د AFG نیوز چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. په موره ګرځوم د دې ساعت تازه او مهم خبر ته او په سر کې یادونه کوم ملګرو که مو چینل نوي سبسکرایب کړی د تازه او مهمو خبرونو لپاره در سره AFG نیوز چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. د طالبانو دفاع وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد په مشرۍ د اسلامي اماراتو پلاوی د مقاومت جبهې له مشر احمد مسعود جنرال سمیع سادات او په هرات کې د هرات ولایت له پخواني والي اسماعیل خان سره وکتل. په قطر کې د اسلامي اماراتو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم لخوا په خپره شوي ویډیو په قطر کې د اسلامي اماراتو د سیاسي دفتر د ویان محمد نعیم لخوا په خپره شوي ویډیو کې د طالبانو دفاع وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد له احمد مسعود جنرال سمیع سادات او اسماعیل خان سره د خپل ملاقات هرکلی کړی دی. د طالبانو دفاع وزیر په دې ویډیو ټیپ کې وایي هو موږ له احمد مسعود جنرال سمیع سادات او اسماعیل خان له قوماندانانو او نورو افغانانو سره ولیدل. موږ ټولو ته دا ډاډ ورکړو چې دوی کولی شي پرته له کومې اندېښنې هیواد ته راستنه شي او سوله کې ژوند وکړي. د اسلامي اماراتو د ویان مرستیال بلال کریمي هم ویلي چې د اسلامي اماراتو پلاوی په ایران کې له احمد مسعود او اسماعیل خان سره کتلي دي. تهران د دغه خبرو د کوربتوب په تاییدولو سره وایي چې افغان ډلو ښې خبرې وکړې. د AFG نیوز چینل درنو لیدونکو دا زموږ د دې ساعت چمتو شوی خبر. تر بیا ښې چارې د الله په امان.